د طالبانو حکومت ویلي چې له امریکا پاتې شوي وسلې هیڅ چاته نه ورکوي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي وایي پوځي تجهیزات د افغانستان د حکومت شتمني ده او هیڅ چاته یې نه ورکوي. هغه ویلي چې خلک د خپلو ملي شتمنیو پر سر معامله نه کوي بلکې د خبرو او تعامل له لارې د ستونزو حل پیدا کوي. هغه همداراز ویلي چې غواړي د امریکا سره د اړیکو نوی باب پرانیزي او جګړې ته د پای ټکی کیږدي. تر دې وړاندې طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي وو چې له امریکا څخه پاتې وسلې او تجهیزات غنیمت دي او هیڅ چاته به بیرته ورنکړل شي او په خبره یې که څوک غوښتنه وکړي پر همدې وسلو به ځواب ورکړل شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو حکومت څخه غوښتي وو چې له امریکایي ځواکونو پاتې نظامي تجهیزات دې ورته وسپاري، ګنې د بشري مرستو لړۍ به پرې ودروي. د امریکا دفاع وزارت د 2022 کال د راپور له مخې امریکا په افغانستان کې 78 الوتکې، 40,000 نظامي وسایط او له 300 زرو زیاتې وسلې پرېښې دي.